کی او مهربان خدای په نامه د ټولو نه لومړی د افغانستان په خاوره کې که چېرته زموږ اواز د انټرنیټ یا سټلایټ په وسیله باندې زموږ افغاني خویندې ورونه اوري ټولو افغانانو ته او هغو خلکو ته چې دا تیرې یوه میاشتې د خدای له ویرې په ایماندارۍ او شهامت باندې روژه نیولې د کوچني اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ وړاندې کوو. همدارنګه هغه افغانان او مسلمانان ورونه او خویندې چې د افغانستان نه د باندې د بېوطنۍ په حالت کې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د روژې دا مبارکه میاشتې تر شا پریښې پرون یا ابل پرون به یې اختر و هغې افغانانو ورونو خویندو او په نړۍ کې هر یو مسلمان ته د کوچني اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ وایي. عزیزانو اختر مو مبارک شه. خدای پاک دې وکړه چې د اختر د رخصتۍ ورځې په خوشحالۍ او نیکمرغۍ باندې تېرې کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی موږ د څیرو او خاطرو پروګرام معمولا د هرې پنجشنبې په ورځ باندې یو ساعت دوه ساعتو لپاره هغه کوو. د افغان پیام د ټلویزیوني څانګې د مسلکي او تخنیکي کارکوونکو او د دې ټلویزیوني شبکې د مسؤل ښاغلي عمر خطاب صاحب او د هغه د قدرمنې مېرمنې په د هیلې او خواهش په اساس باندې موږ په ځانګړي ډول باندې په اختصاصي ډول باندې دغه ننني پروګرام ته راغلي وه او دا د دې د خاطره چې د خپلو عزیزانو خویندو او ورونو سره د اختر په دغه نیکمرغه او خوشحاله ورځو کې خپل نظریات خپل خیالونه خپل اندوختې ورسره شریکې کړو. په دې خاطر په ننني پروګرام کې موږ د یو شاعر لیکوال پوه دانشمند پروفیسر انجینر ډاکټر په دې اړوند باندې خبرې نه کوو بلکې موږ خبرې زیاتې اوریدونکو کتونکو او دوستانو ته د دې زمینه برابرو چې هغه د اختر په هکله باندې موږ ته خپل شعرونه نظریې او خاطرې ووایي او که موږ هم د پروګرام په اوږدو کې د سندرو کومه ټوټه تاسو ته کېښودله او که موږ په خپله هم پکې خبرې وکړې د ضرورت په او اړتیا په اساس باندې دا پروګرام به په شریکه باندې پر مخ سره وړو. زه د پروګرام په دې برخه کې د نایز شینواري نه هیله کوم چې په دې رابطه باندې خپل نظر او وړاندیز د محترمو کتونکو سره شریک کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله خدای مهربان په نامه نایز شینواري نن د پروګرام تاسو ته سلام علیکم وایم. ګرانو خویندو ورونو په خپلو پاکو افغاني احساساتو تاسو ته ټولو ته د ګېډۍ ګېډۍ سلامونه سره یو ځای د دواړو اختر مبارکي وایم. هر څوک چې راډیو یا تلویزیون یا ورځپاڼه ګوري نو یوه هیله یې وي دا وي چې یو نوی یا ښه خبر واوري. له همدې امله مې وغوښتل چې په ننني پروګرام کې د هغو افغانانو په باره کې خبرې وکړم چې زموږ د وطن د ملا تیر جوړوي. خویندو ورونو زما تر لسم ټولګي پورې په خپله مورنۍ ژبه په خپله خاوره کې ښوونځی ویلی. موږ په هر سهار او ماښام د سترګو په لارو وو چې په غربي نړۍ کې یا خارجي دنیا کې مشته افغانان موږ ته یو خوشحاله یو ښه خبر واوري. نن سبا موږ د راډیو یا تلویزیونو شبکې
راځي چې نن سبا موږ د رادیو یا تلویزیوني شبکې له راځي چې د شو شا پروګرام نه پر ځای یو داسې روغتیایي یا تلویزیوني یا پروګرام باندې کار وکړو چې هغه زموږ د رنځور ملت لپاره یو ملهم پټۍ وګرځي. څنګه چې موږ ګورو زموږ وطن په کوم حالاتو کې نن سبا موجود دی هغه یو ډېر ټوټې او یو ګډوډ وطن دی. نو او کوم افغانان چې هغو په افغانستان یا پاکستان کې اوسېږي هغو د موږ څخه ډېر توقع او آرزوګانې لري. د هغو سترګې موږ ته په لاره دي او هغو دا امید هم دا توقع موږ نه لري چې موږ د هغو ملهم شو. راځئ چې موږ ټول د ځوانانو په نسل یو افغان مسلمان اولاد په څېر د خپل ملت ملهم شو او وګورو څنګه کولی شو موږ خپل ملت ته درد وکړو، درد احساس کړو. هغه چې کولی شو د پروګرام په اساس، کولی شو د کوم پیسو په اساس، یا کولی شو چې کوم پروګرام چې موږ کولی شو تعلیمي پروګرام په هغې ځای کې دغه کړو او د خپل ملت ملهم وګرځو. نو بیا هم زه د خپل د زړه له کومې څخه خپل ټولو افغانانو خویندو ورونو پښتنو افغانانو ته د کوچني اختر ډېر مبارکي وایم او د خدای پاک توانا دا امید لرم چې ستاسو روژې تراویح ښه په خوشحاله او ښه دغه تېر شوی او د خپل لوی مهربان خدای هم دا امید لرو چې هغه ورځ راولي چې موږ په خپل وطن کې د خپل آزاد او آرام او په مینه محبت ټول یو ځای افغانان خپل اختر تېر کړو. نو راځئ چې پروګرام مخکې